سلامونه لیدونکو زه هینا افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو اتوماپي اکاونټ ځان ته جوړ کړو. ملګرو یو څو ورځې مخکې د 2024 کال په شروع کې اتوماپي اعلان وکړو چې تاسو اوس کولی شئ په نورو شبکو شمیرو باندې مثلا اتصالات، افغان بي سیم، روشن، سلام، په دې ټولو شبکو باندې تاسو اوس کولی شئ ځان ته اتوماپي اکاونټ جوړ کړئ. نو مخکې به دا ستونزه وه چې چا سره به MTN یا اتوما نمبر نه و، نو هغوی نشو کولی چې اتوماپي اکاونټ ځان ته جوړ کړي. اوس دا ستونزه ختمه شوې ده او تاسو کولی شئ چې اتوماپي اکاونټ ځان ته په نورو شبکو شمیرو باندې هم جوړ کړئ. ښه ملګرو راځو طریقې ته. تاسو به د دې لپاره چې اتوماپي اکاونټ جوړ کړئ اتوماپي اپلیکیشن به د پلی سټور یا اپ سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا به تاسو ځان سره خلاص کړئ. کله هم چې خلاص کړئ ملګرو دلته تاسو معلومات هم کتلی شئ، ټاپ اپ ځان ته کولی شئ، ایزي لوډ، همداسې برق بیل تحویلولی شئ او همداشان په دې کې نور کارونه چې هر څه بیلونه وي هغه هم په دې باندې تحویلولی شئ. فعلا برق بیل تحویلولی شئ او همداسې تاسو خپلې پیسې نور خلکو ته لیږلی شئ او هم پیسې ترلاسه کولی شئ، هم استولی شئ، دا ټول خدمات کولی شئ. ښه په دې صفحه کې به تاسو ګیټ سټارټ باندې په دغه لاندې اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دغه صفحه کې به ملګرو تاسو د لاندې وړوکی سرکل دی په دې باندې یو کلیک واخلئ. بیا به تاسو دلته اګري باندې اولنی اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده. او دلته به تاسو خپله شمیره دننه کړئ، یعنې کومه شمیره چې اتصالات وي، روشن وي، هر یو وي تاسو کولی شئ. اوس زه افغان بي سیم شمیره داخلوم، نو په دې باندې ځان ته زه یو اکاونټ اتوماپي اکاونټ جوړوم. سمه ده. نو دلته به زه خپله شمیره ولیکم. تاسو به دلته خپله شمیره دقیق ډول ولیکئ او بیا به تاسو نیکسټ اپشن چې دی په دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. کله هم چې په دې باندې کلیک واخیستم ملګرو تاسو ته میسج درځي. په هغه میسج کې به تاسو ته 15 رقمي کوډ وي، هغه به تاسو دلته داخل کړئ. صحیح ده. دا چې کله تاسو اکاونټ داخله کې هر ځل دا میسج راځي. نو دغه ماته میسج راغی، زه داخلوم، بیا به تاسو کنفرم باندې کلیک واخلئ. سمه ده. دا OTP کوډ دی، مقصد دا دومره مهم نه دی، خو لکه اکاونټ داخلېدو کې دا راځي. ښه ملګرو دغه صفحه بیا تاسو ته خلاصېږي. دا صفحه ډېره زیاته مهمه صفحه ده. ګورئ دلته به تاسو هېڅ غلطي نه کوئ، ځکه چې که تاسو په دې صفحه کې یو معلومات غلط داخل کړئ، یا نوم یا همداسې تذکیرې نمبر یا یو شی تاسو غلط داخل کړو، نو تاسو سبب مثال پیسې په دې کې بندې وي، نو تاسو خپلې پیسې بیا نشئ اخیستلی، ځکه چې تاسو معلومات به د خپلې تذکیرې سره برابر نه وي، نو بیا تاسو ته مشکل جوړېږي، تاسو پیسې به پکې بندې وي. اکاونټ هم بیا تاسو په نوي موبایل کې نشئ خلاصولی. که چېرته تاسو دا اپلیکیشن ډیلیټ شي بیا ډاونلوډ کړئ، بیا تاسو ضرور تذکیرې شمیره غواړي. مقصد چې کله تاسو اکاونټ خلاصوئ تاسو تذکیرې شمیره غواړي، نو هلته به تاسو تذکیرې شمیره غلطه ورکړې وي، تاسو خپله ورکوئ نه یې اخلي، نو تاسو ته اکاونټ بیخي خلاصېږي. نو دلته چې کوم معلومات دا ټول دقیق تاسو داخل کړئ. سمه ده. اول فرست نیم دی، لاست نیم دی او همداشان چې ID ټایپ دی، یعنې په کوم څه باندې تاسو اکاونټ جوړوئ، په تذکیره باندې، کاغذي تذکیره، الکترونیکي، هر یو چې وي. صحیح ده. ښه دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. سمه ده. خپل صحیح نوم به ولیکئ چې کوم تاسو په تذکیره کې وي، هغه به تاسو دلته ولیکئ. سمه ده. کله چې ملګرو دا ولیکلو، له دې نه وروسته تاسو خپل تخلص ولیکئ. یعنې کاغذي تذکیره کې تخلص نه وي، خو بیا هم الکترونیکي تذکیره مطابق تاسو ډک کړئ، یا مثال تاسو کوم تخلص ځان ته غوره کوئ آینده کې چې په الکترونیکي تذکیره کې ولیکئ همغه ولیکئ. سمه ده. دلته لاندې بیا ID ټایپ دی، په دې کې تاسو ډېر شیانو باندې د اکاونټ خلاصولی شئ. NIC دی، یو ENIC دی. ENIC معنی الکترونیکي تذکیره او NIC مقصد کاغذي تذکیره ده. نو دلته که تاسو الکترونیکي تذکیره جوړوئ ENIC انتخاب کړئ. صحیح ده. او که چېرته کاغذي تذکیره وي نو NIC به تاسو انتخاب کړئ، هغه اول اپشن باندې. تاسو پاسپورټ باندې هم کولی شئ، نور شیان هم دي، ډرایوینګ لایسنس دی، په هغې باندې هم تاسو دغه اتوماپي اکاونټ جوړولی شئ، نو د هغې خپل شمیره وي په هغې باندې. سمه ده. نو زه دلته هغه اولنی اپشن انتخاب کوم تر څو کاغذي تذکیره باندې زه دغه اکاونټ ځان ته خلاص کړم. صحیح ده. NIC باندې کلیک کوم او دلته لاندې تاسو ID نمبر اپشن راځي. ګورئ په دې ID نمبر کې به تاسو خپل تذکیري کاغذي تذکیرې نمبر صحیح درست ډول باندې ورکړئ، چې مقصد غلطې ورنه کړئ. نو خپل تذکیرې نمبر به تاسو دلته ورکړئ. سمه ده. دا ما ورکو او د لاندې دغې نه وروسته ډیټ آف برت یعنې د زیږېدو تاریخ دی، هغه به تاسو خپل ورکړئ دې کې، یعنې ډیټ آف برت تاسو خپل صحیح معلوم کړئ او هغه ورکړئ، یا که درته معلوم نه وي پاسپورټ نه ورکړئ، او که د پاسپورټ نه هم نه وي الکترونیکي تذکیرې مطابق خو اول کوشش وکړئ،
که بیا الکترونیکي تذکره نه لرئ نو تاسو ځان ته داسې یو تاریخ انتخاب کړئ چې هغه تاسو بیا الکترونیکي تذکره او پاسپورټ کې هم همغه ورکوئ نو هغه تاسو دلته انتخاب کړئ. صحیح ده. نو زه خپل انتخاب مو د دی ما انتخاب کړو نو اوکې باندې به کلک واخلئ. ښه معلومات مو صحیح ورکړو کنفرم باندې به کلک واخلئ. صحیح ده چې تر څو تاسو دغه معلومات صحیح شي. ښه ملګرو دغه صفحه تاسو ته نه ښکاري په سکرین کې ځکه چې دلته پن کوډ دی او پن کوډ به تاسو داسې چل وکړئ چې دلته 3 پن کوډونه راځي. صحیح ده. یو به تاسو ته میسج کې راغلی تاسو به میسج ته لاړ شئ هلته به خپل میسج وګورئ په دې کې تاسو ته 15 رقمي عدد راغلی فارسي خط به وي ډېر په دې کې لاندې یو پن کوډ وي هغه پن کوډ به ملګرو تاسو په اوله خانه کې یعنې ټمپرري پن کوډ په خانه کې به تاسو هغه 15 رقمي عدد پن کوډ چې د میسج کې راغلی هغه به داخل کړئ او له هغې نه وروسته به تاسو لاندې 2 خانې دي یعنی یو د دواړو کې یور نیو پین دی او بیا کنفرم یور نیو پین په هغې کې به تاسو خپل 15 رقمي پن کوډ ځان ته جوړ کړئ یعنی خپل لاس ته چې تاسو نه هېرېږي هغسې پن کوډ 15 رقمي عدد والا ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه 15 رقمي دواړو خانو کې یعنې پاس خانه کې دویمه خانه کې او دریمه خانه کې په دې دواړو کې به تاسو یو رقم ورکړئ او پاس اوله خانه کې به تاسو هغه ټمپرري والا پن کوډ ورکړئ. سمه ده. کله چې ورکړئ ملګرو تاسو دغه صفحه خلاصه شي تاسو اتوماپي اکاونټ به جوړ شي. اوس تاسو کولی شئ ملګرو تاسو اکاونټ جوړ شو نو هم پیسې ورته راولېږئ او هم له دې خوا نه نور ملګرو ته ولېږئ او هم کولی شئ دغه پیسې ځان ته نغدې کړئ یعنې کوم پیسې تاسو واچولې هغه کولی شئ د اتوماپي اجنټ لرې نغدې کړئ. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او مو یعنې اتوماپي اکاونټ جوړولو طریقه مو زده کړې وي. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وختونه ولرئ.